سلامونه. په فیسبوک د هغه ملګرو د پیژندلو لپاره چې نه لایک او نه هم کمنټ کوي د ګوګل کروم دا ایکستنشن کارولای شو. د دې لپاره تاسو ډیسکټاپ کمپیوټر ته اړتیا لرئ. د کمپیوټر پر سٹارټ بټن کلیک وکړئ، ګوګل کروم براوزر پیدا کړئ. په ګوګل کروم براوزر کې د اپس برخه ته ولاړ شئ. بیا په دا برخه کې ویب سټور ته ولاړ شئ. په دې ځای کې د LOC پلټنه وکړئ. لدې ځای د ایکستنشن باندې کلیک وکړئ او انسټال یې کړئ. چې کله دا ایکستنشن انسټال شي په اتومات ډول ډاشبورډ یا د وړتیاوو برخې ته ځي. په دې حالت کې باید تاسو فیسبوک په ګوګل کروم کې لاګین شوی وي. دې ځای کې د ټولز برخه ده، په دې کلیک وکړئ. د دې ټولز لومړنۍ برخه هغه برخه ده چې تاسو ته چا د فیسبوک ملګرتیا بلنې راستولې دي. دا بلنه په دې ډول فلټر کولای شئ، لکه ښځینه او نارینه، هغه کسان چې تاسو ورسره شریک ملګري لرئ، یا هغه چې تاسو ته لومړی بلنه راستولې. دغه چک باکس په وهلو سره کولای شئ چې ټول انتخاب کړئ. د اکسپټ د بټن په وهلو سره د دوی بلنه په یو ځل منلی شئ. دا پروسه یو څه وخت اخلي او دوی په اتومات ډول درسره ملګري کیږي. دوهمه برخه د ملګرو لرې کول. په دې برخه کې تاسو هغه ملګري کتلی شئ چې خپل اکاونټ یې ډي اکټیویټ کړی، هغه ملګري مو چې خپل اکاونټ یې ډي اکټیویټ کړی، او یا هغه ملګري مو چې فیسبوک یا اکاونټ وربند کړی لیدلی شئ. دې چک باکس په نښه کولو سره دوی ټاکلی شئ او د بای بای بټن سره دوی ټول له ملګرتیا لرې کولی شئ. دلته کولی شئ د انفرینډ بټن ووهئ. درېیمه برخه، دا برخه تاسو ته هغه ګروپونه ښیي چې تاسو په هغه کې ګډون لرئ. دې چکس باکس په وهلو سره تاسو هغه ګروپونه کتلی شئ چې غواړئ له هغه څخه ووځئ. بیا د لیو بټن ووهئ او د یس ډیلیټ بټن ووهئ. په دې ډول تاسو له ټولو څخه په یو ځل وتلی شئ. څلورمه برخه، دا برخه د هغه پاڼو په اړه ده چې تاسو یې خوښې کړي دي. دې ځای کې تاسو خپلې ټولې خوښې کړي پاڼې ګورئ. دې چکس باکس په وهلو سره تاسو کولی شئ دا پاڼې ټولې انلایک کړئ. پنځمه برخه، دا برخه ډیره په زړه پورې ده. په دې برخه کې تاسو ټول هغه ملګري لیدلی شئ چې تاسو ته یې ډیر لایکونه، کمنټونه او یا ډیر مسیجونه کړي. تاسو کولی شئ دلته د لایکونو او کمنټونو شمیر ولیکئ او هغه ملګري مو پیدا کړئ چې دا شمیر لایک یا کمنټ یې درکړی. که چیرې غواړئ هغه ملګري مو پیدا کړئ چې هیڅ اړیکه یې درسره نه ده شوې، دې لپاره په دې ځایونو کې صفرونه ولیکئ. تاسو به هغه کسان وګورئ چې دوی له ملګرتیا تر اوسه تاسو سره هیڅ اړیکه نه ده شوې. تاسو کولی شئ د دې چکس باکس په وهلو سره ټول په نښه کړئ او د بای بای بټن په وهلو سره خدای پاماني ورسره وکړئ. شپږمه برخه، دا برخه هم ډیر اړینه او مهمه برخه ده. په دې برخه کې تاسو خپل ټول پوسټونه په یو ځل پټولی یا ښکاره کولی شئ. اوومه برخه، دا برخه بیا د مسیجونو برخه ده. په دې برخه کې تاسو له ملګرو سره ټول مسیجونه ارزولی شئ، لکه چاته مو ډیر مسیجونه کړي او یا هغه ټول خپل کمپیوټر ته ښکته کولی شئ. اتمه برخه، دا برخه ستاسو د پروفایل د انځور لپاره ګارد فعالوي چې بیا څوک نشي کولی ستاسو انځور کاپي کړي. درنښت.